بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قريشي تا سلام قريشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. سورة بقرہ 83 نمبر آیات. دے آیات مبارک کے اللہ پاک بنی اسرائیل نا یو وعدہ اغشتوا، یو اقرار تے اغشتو کہ عبادت بس صرف دے یو اللہ کوے او خپل مور پلار سره با احسان کوے او رشتہ دار یتیمان مسکینان دوی سره به هم احسان کوے او عام خلق سره با خی خبر کوے منز قائم وے زکات ور کوے. دا وعده بنی اسرائیل کړي وا او بیا د خپل وعده نه اوریدلی دي. دے آیات نه دا معلومیږي چې دا احکام په اسلام کې او د اسلام نه مخکې چې کوم شریعتونه په دې ټولو کې دا مشترک دي. توحید د الله یووالی، د خپل مور پلار او رشتہ دارو یتیمانو مسکینانو خدمت کول او د تمامو انسانانو سره په خبرو اترو کې نرمی کول، خوش اخلاقی کول، منځ او زکات دا په تمام شریعتونو کې داخل. مور پلار دے بندیانو تا ډیر نږدې دي. ماشوم چې پیدا شي نو اول دے د خپل مور پلار په غیږ کې او د هغې سره تعلقي دته چې څومره خدمت وي نو د خپل مور پلار یې وکړي. بیا وروسته د دې مور پلار په وجه باندې د دوی رشتہ دار د دې ماشوم رشتہ دار شي. که د مورې مور ده نو د دې ماشوم ترور ده، که د مورې رور دی نو د دې ماشوم ماما دی، که د پلارې خور ده د دې ماشوم ترور ده، که د پلار رور دی د دې ماشوم تره دی. که د مور او د پلار مور پلار دی نو د دې ماشوم نیا نیکونه دي. نو دغه شانته غیر چاپیرا دو خاندان، یو د مور خاندان او بل د پلار خاندان، دا د دې ماشوم په یو ځل خپلوان شو. چې د مور پلار ځان له رشتہ دارو په شریکه د دې ماشوم دواړه رشتہ دار شو. نو مور پلار یو ذریعه ده د ټولي دنیا سره د رشتې او د خپلولۍ. د خپل مور پلار سره به خیګړه کې احسان بکې. الله حکم کړی دی یا بنده زما شکریا به ادا کې، خو ګورې د خپل مور پلار شکریا به هم ادا کې. انشکر لی ولوالدیکا، زما شکریا ادا کا. اللہ وی زما شکریا ادا کا ولوالدیکا،
او د خپل مور پلار شکریا ادا کړه. د الله عبادت وکا او د الله د عبادت نه رستو د خپل مور پلار طاعت تابعداري هم وکا. بخاری شریف کې دی چې یو صاحب راغی او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د الله پنځ د ټولو نه زیات محبوب عمل کوم یو دی؟ وی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل منز په خپل وقت یعنی وقت مستحبه باندې منز کول الله ته د ټولو نه زیات محبوب عمل دی. د سائل بیا سوالو کده نه پس کوم عمل زیات محبوب دی؟ پیغمبر علیہ السلام او فرمایل خپل مور پلار سره ښه سلوک کول. د مور پلار طاعت او خدمت د دې فضائل په احادیثو کې ډېر راغلي دي. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمایي پلار ستا د جنت درمیانی دروازه را منځنۍ دروازه را او ستا اختیار دی که حفاظت یې کې او که ضایع کې. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ رضا دا پلار پر رضا کرا، دا اللہ ناراضتیا دا پلار پر ناراضتیا کرا، یعنی که پلار دا ناراض شنو اللہ هم در ناراض دی. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو سړی د پیغمبر علیہ السلام نه تپوس وکړو چې په بچو باندې د مور پلار څه حق دی؟ پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې دا دواړه ستا دپاره جنت یا دوزخ دی. دا مور پلار دواړه ستا دپاره جنت یا دوزخ. مطلب دا چې د دوی طاعت او خدمت جنت ته به دې ورسوي او د دې مور پلار بے ادبی او ناراضتیا به دې دوزخ ته ورسوي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده چې د الله د رضا د پاره د خپل مور پلار فرمان بردارو د پاره د جنت دو دروازې به کولوي او څوک چې د دوی نافرمان شي داغه د پاره د جهنم دو دروازې به کولوي او که مور پلار کې یو وي نو یو دروازه د جنت یا د دوزخ به ورته کولوي. نو یو صاحب تپوس وکړ چې دا جهنم دا وعید په دې صورت کې به وي چې دا مور پلار په بنده ظلم کوي. مور پلار ظلم کوي نو بس وینه کني د دوزخ دروازه به کولوي. وی پیغمبر علیہ السلام دری ځله فرمایل وان ظلما او اگر کدا مور پلار په دې بچی ظلم کوي هم بچی به ورته تکلیف نه رسي کني د دوزخ دروازې به ورته کولوي. نو د دې حدیث مبارک خلاصه دا شوله که واقعی دا مور پلار په بچی ظلم وکي نو بچی د خپل مور پلار نه بدل او انتقام نشي غشته. دا حق شریعت نه لري ورکړي چې بچی دی ولګي د پلار نه بدل والی او د مور نه بدل واخلي. مور پلار که ظلم کوي نو هم بچی به خدمت کوي، تابعداري به کوي. دا بیل خبره ده که واقعی مور پلار ظلم کو نو خدای به ورسره حساب کتاب کوي خو بچی به ورسره حساب کتاب نه کوي. بیت اللہ تا قتل عبادت تے و ثواب تے کیگی. په حدیث مبارک کې 15 چیزونه ذکر کیږي چې صرف په کتو کې ثواب دی. بیت اللہ تا قتلو کې ثواب دی، قرآن شریف تا قتلو کې ثواب دی، د زمزم اوبو تا قتلو کې ثواب دی، د عالم مخ تا قتلو کې ثواب دی
او د خپل مور پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی. دا 5 چیزونه حدیث مبارک کې راغلي. قرآن شریف یو، زمزم اوبه 2، بیت الله 3، د عالم مخ ته کتل 4، او د مور پلار مخ ته کتل 5. په دې 5 کې د کتو ثواب دی. النظر الى وجه الوالدین عبادت، نظر کول د مور پلار مخ ته دا عبادت دی. اوس د بیت الله کتل دې کوم ثواب دی او د مور پلار مخ ته کتل دې کوم ثواب دی؟ ډیر ثواب کم کړي. نو ډیر ثواب د مور پلار مخ په کتو کې د بیت الله نه، د بیت الله د کتو نه ډیر ثواب د مور پلار مخ کتو کې. بیت الله باندې شپږ شلې رحمته روزانه وریږي. چې څوک طواف کوي پاغه شپېته رحمته وریږي، څوک چې بیت الله ته مخامخ مونځ کوي پاغه 40 رحمته وریږي، او څوک چې اسی بیت الله ته ګوري پاغه 60 رحمته وریږي، او څوک چې د مور پلار مخ ته ګوري. نو حدیث مبارک کې راځي چې کم خدمت گزار بچی خپل مور پلار باندې د رحمت او د شفقت نظر ورواچي، نو د هر نظر په بدل کې حج قبول شوی، د قبول شوی حج ثواب الله ورکړي. د صحابه کرامو تپوسو که چېرې دا بچی پر ورځ کې 100 ځله داسې نظر وکړي، پیغمبر علیه السلام فرمایل او د 100 حجو، یعنی په هر نظر باندې د قمر ثواب به الله پاک ورکړي. الله لوی دی، د الله خزانو کې کمی نشته. نو د مور پلار مخ ته کتل دا عبادت دی او په دې کې ثواب دی. او که یو بنده ډیر ګناهګاری او دا مور پلار ورته دعا وکړي، نو د مور پلار په دعا باندې د ده دا ګناه خدای پاک معاف کوي. یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته ویل لویه ګناه رانه شوې ده، نو ما به الله څنګه وبخي؟ نو ورته وی مور دې شته؟ وی مور مې مړه ده. وی ترور دې شته؟ وی او ترور مې جنبې ده شته. وی الخالة کالام، ترور دې داسې ده لکه مور. نو چې ترور درته دعا وکړي نو الله به دې وبخي. نو د مور پلار په دعا دې ګران کار اسانېږي. که مور پلار دیني نو ترونه تروریانې او ماماګان دا د مور پلار په ځای د دوی نه دعا وغواړه. سلیمان علیه السلام پیغمبر دی، بادشاہ دی. یو ځل ورته الله پاک حکم کوي سمندر غاړې ته راوځه، د خپل قدرت عجایبات درته ښیم. د سلیمان علیه السلام سره د ملګرو د سمندر غاړې ته راغی، غیر چاپېره یې وکتل، عجایبات یې ونه لیدل. یو پیري ته یې ویل جني ته یې سمندر کې غوټه وه، څه عجایبات وګوره ما تاله ووایه. ډېر وخت یې سمندر کې تی که راغی وی ما څه عجایبات ونه لیدل. دویم پیري ته یې وی ته لاړ شه، هغه په سمندر کې غوټې وواله، بیا راغی وی ما هم څه ونه لیدل. آصف ابن برخیا د سلیمان علیه السلام وزیرو، هغه ته وی ته لږ معلومات وکړه. الله ډېر سات پس راغی او د سمندر د ویښ نه د ګمبد په شکل یو مزیدار لویه قلعه وه، هغه یې راوویسته. ګمبد نما قلعه وه او د دې قلعه 4 دروازې وې، کلو وې، دننه مزیدار قالین ویړ دی. خو عجیبه خبره داره چې اوبه دننه بلکل نه دي تللی، قالین اوچ کړس. سلیمان علیه السلام دې قلعه کې ورننوته، دننه یو خشتان نوجوان په مانځه ولاړ دی.
چې د مانځه نه فارغ شو سلیمان علیه السلام ورسره خبرې وکړلې. دا نوجوان وی د مور پلار یو زوی یما، مور میں پستر گوڑندا، پلار میں پخ پوشل، اویا کال میں د مور پلار خدمت کړې وي او د مور پلار راته دعا وکړه چې یا الله زمنګ دې بچی له عمر دراز ورکې، د خپل عبادت توفیق ورکې، په داسې ځای کې اوسوا چې شیطان ورته نشي رسېدی. مور پلار میں وفات شو. د وفات نه پس ما کور ته تک پرې خو د جړل مې چې کور کې خو مور پلار راتلم چې مور پلار نشته، چاله لاړ شم سمندر غاړې ته رالمه. سمندر په غاړه دا مزیداره قلا مې ولیده، زړه مې وغوسته چې داخل شم پکې چې ورلم پوه شوی نیم چې دا قلا څنګه د سمندر ویخ ته رسېدلې ده. نو زه د سمندر په ویخ کې په تنهایۍ کې عبادت کومه. سلیمان علیہ السلام ورته وی چې د خوراک کا څه تنظیم دی. وې د سحر یو شنه مرغۍ راشي، د هغې په خولې کې زیړ رنګ یوه میوه ده د انسان د سر عمره ده، هغه میوه مال راکي او زه چې هغه وخورمه د دنیا د تمام خوندور څیزونو خوند او مزه په دغې میوه کې وي. چې زه اخورم نو مور شم بیا اوږې کېږم نه، تږې کېږم نه، ستړی کېږم نه، د تنهایۍ غم مې نه وي، په عبادت کې مشغول یم. سلیمان علیہ السلام ورته وی څونه موده وشوه چې دلته عبادت کې مشغول یې، دې ځای ته راغلی؟ وی د کلونو په حساب نه پوهېږم، خو د ابراهیم علیہ السلام امتی ملاقات مې ورسره شوی دی. سلیمان علیہ السلام چې حساب کتاب وکړ، وی د دې سړي 2000 کاله وشو چې دې کړي. آخر کې ورته صد کوي چې زما شاهي دربار ته ما سره ځې. نو هغه ورته وایي نه ستا شاهي دربار ته نه ځمه، د سمندر په ویښ کې د تنهایۍ د عبادت چې کوم خوند او مزه ده، شاید چې هغه خوند او مزه په شاهي دربار کې میلولی شي، نو ما خپل مقام ته بیا ورسوه. د موجوده زمانې د 80 کالو سړی کمزوري وي، امسا په لاس یا به نوسې ورسره وي، جومات ته به یې بوځي او ستړی ستومانه بوډا شوي وي. دې نوجوان 80 کاله د مور پلار خدمت کړی دی، نه دی ستړی شوی او نه بوډا شوی دی، او بیا 2000 کاله نور هم تیر کړل، خو بیا هم نه دی بوډا او بیا هم په ستوماني نه وه، ستړی ستومانه نه دی. د مور پلار دعا ده 2000 کاله څه د پاسه دا تیر شو، خو حتی کټه نوجوان خطه کړی د مور پلار د دعا اثر دی. نو د مور پلار نه دعا واخله او د مور پلار نه د خدای هیڅوک ازاری نه کی. کم بنده چې ازاری شو هغه تباه دی. مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی شریعت و طریقت کا تلازم. په دغه کتاب کې لیکلی چې یو بزرگ په یو قبرستان راغی، نو په هغه قبرستان کې یو قبر اوښلید، خر ترې راووت او چابک په لاس یو سړی ورپسې دی، وی وو ټوله مقبره کې منډې ورکړې او واپس بیا دې قبر ته راغی، خر هم قبر کې ننوت او هغه سړی هم ننوت او قبر خاورې پې بیا راغونډې شوې. دا بزرگ مقبره سره نږدې کلي ته راغی او خلکو نه یې تپوس وکړ، نو خلکو ته یو نوجوانو د چې به مور سره جګړه وکړه، نو ورته به یې وی خرې لکه د خرې مه برلېږه، هر وخت یې برلېږي. نو چې دا هلک مړ شوی دی، قبر کې ته خدای خر جوړ کړی دی او فرشته چابک په لاس ورپسې وي، وایي او مقبره کې منډې ورکوي، بیا راځي.
نه که څوک د ځان نه خر جوړول غواړي نو خپل مور پلار ته د خره ووایي نو دنه به خر جوړ شي. که څوک د ځان نه سپی جوړول غواړي مور پلار ته د سپو نسبت وکړي دی به سپي شي. که څوک ځان نه سړی جوړول غواړي مور پلار ته د سړیتوب نظر دی وکړي دی به سړی وي. په دنیا کې یو انسان چې هر څومره ګناه وکړله ضروری نه ده چې په دنیا کې د سزا ورته ملو شي، خو که چا مور پلار خفه کړه نو خامخا به په دنیا کې هم سزا ملاویږي او آخرت کې پې زیاتي ده. که دا مور پلار د شریعت خلاف کار د تخی چې دا کار وکړه نو دا خبره مه منه. په جایز کارونو کې د مور پلار تابعداري به کې جایز کار کې، خو ناجایز کار چې در باندې کوي نو هغې کې تابعداري لازمه نه ده. ځکه چې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، د خالق نافرمانی چې پکې راځي نو د مخلوق تابعداري به نه کوي. خو رټل سپیشل بمنی چې مور پلار درته خلاف شریعت کار وي او ته ورته پستغو سپور شروع کړي چې دا خو ناروا دی او خدای دې داسې داسې که او دا راته موی او دا دې نه منم او خدای رسول وایي چې دا به یې نه منې او که زړه دې چویکه پاتې کېږي او دا به نه کومه نو دا ستغې سپورې به نه وی. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، الله وی اوف قدرې به ورته نه وی او نه به یې رټې. نو داسې په نرمه طریقه باندې په ښکلې انداز باندې مور پلار پوی کا. اسماء رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی مور میں مشرک را ما سره ملاویږي سره له جایز دي چې ولا حکم او سنا جایز دي چې نکوم. پیغمبر علیہ السلام او تو فرمایي سلی امکی د خپل مور سره صله رحمی کوا دار مدار اوکا. د کافر مور پلار په باره کې الله فرمای صاحبهما فی الدنیا معروفا، د دنیا په کارونو کې په ښه طریقه مرګرتیا یې وکړه او د دین په باره کې خو دوی کافر دي نو دا حکم به نه مني. که جهاد لزی خو جهاد فرض عین نوی نو د مور پلار نه به اجازت غواړي هغې به ځي شریکې کې بنا. جهاد کله فرض عینی کله فرض کفایي وي. فرض عین دا چې په سر د کافر راغی په وطن د کافر راغی نو د چا تپوس هم مه کوه بس جنګېږه د کافر سره، دا فرض عین. او که چېرته په یو علاقه باندې مسلمانانو باندې کافر حمله وکړي او د هغه ځای خلک په جهاد کې کافي وي نو د نورو علاقو خلک چې ورځي نو دا فرض کفایي دی. که څوک لاړل هم که لاړل هم هلته مسلمانان کافي کار کېږي. نو که جهاد فرض عین نه وي نو مور پلار نه اجازت به خامخا غواړي. یو صحابي راغی پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو او په جهاد کې د شرکت د پاره درخواست کوي اجازت غواړي. پیغمبر علیہ السلام ته تپوس کوي مور پلار دې جندي دي؟ هغه او پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل ففیهما فجاهد، یعنی بس د مور پلار په خدمت کې اوسېږه جهاد او کوشش کوا. مطلب دا چې د دوی په خدمت کې تا ته د جهاد ثواب ملاوي. یو روایت کې دي چې دې سړي ویل مور پلار مې په جلا پرېښي دي راغلم. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل لار شاغوي او خندوا، یعنی ورته ووایه چې ستاسو د رضا نه خلاف جهاد له نه ځمه. دې روایت نه معلومیږي چې یو څیز فرض عین یا واجب علی العین نوی
د کفایه په درجه کې وي نو اولاد د پاره هغه کار بغیر د مور پلار د اجازت نه جایز نه دی. په دې کې مکمل علم دین حاصلول هم دي چې یو سړی وي ضروري دین تعلیم خو زده کړی علم یې زده کړی دی خو ډېر علم کوم نو دا ډېر علم خو پتا فرض عین نه دی. نو چې ډېر علم در باندې فرض عین نه دی او مور پلار درته وایي مزه نو مزه دقه شانته مور پلار درته وایي تبلیغ له مزه نو مور پلار چې وایي مزه نو مزه ځکه چې دا فرض عین درجه کې نه دی نو پاتې شه. د ډېر لوی عالم جوړېدو دپاره سفر کول یا دعوت تبلیغ دپاره سفر کول بغیر د اجازت د والدینو نه اجازت نشته. د مور پلار سره چې کوم ښه سلوک قرآن او حدیث کې راغلی دی په دې کې هغه خلک هم داخل دي چې د مور پلار د رشتہ دار دي یا د هغوی دوستان دي. نو مور پلار سره چې ښېګړه کې نو د مور پلار رشتہ دار او دوستانو سره به هم ښېګړه کې. بیا خاص کر چې مور پلار دی وفات شي نو د هغوی حق در باندې دا دی چې د هغوی دوستانو سره ښه سلوک وکړه. یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام سره ناستو یو صاحب تپوس وکړ د الله رسوله صلی الله علیه وسلم د مور پلار د وفات نه وروستو د هغوی څه حق دی زما په ذمه باندې؟ پیغمبر علیه السلام وفرمیل هغوی ته دعا کوه استغفار کوه هغوی چې کومې وعدې چا سره کړي هغه پوره کړه د هغوی د دوستانو اکرام او احترام کوه او د هغوی د رشتہ دارو سره صله رحمي کوه. دا د والدینو حقوق. پیغمبر علیہ السلام با دا خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا دا پیغمبر علیہ السلام مشر بی بی وا داغه د وفات نرستو داغه چې کومه مرګري وي هغه له کله کله سوداله لګلا او پدې به د خدیجه بی بی حق ادا کو. خدیجه بی بی د پیغمبر علیہ السلام مشر بی بی وا او دا چې جب دی ونه بل بی بی پیغمبر علیہ السلام نو کړی دین رسته بیا د وفات نه رسته نوري کړی. د دې مور پلار په هر عمر کې به خدمت کې یوازې دا نه چې مور پلار بوډاګان شنو خدمت وکړه که بوډاګان نی نو هم خدمت به کې خو چې کله مور پلار بوډاګان شي نو د بچو خدمت ته محتاج شي هیڅوک هم بل نی بس د دې بچو پر رحم و کرم پاتې شي نو که دغه وخت کې دا بچیم داسې بېروخي اختیار کی نو د دې مور پلار په زړه زخم جوړېږي. یو خوا بیماری وي یو خوا بوډاوالی وي بل خوا د بچو بېروخي وي بچي ورته ګوري نه نو دا بچی دې په دغه وخت کې لږ سوچ وکړي چې ځان دې یاد کړي چې زه ورکوټ یم دې مور پلار ما سره څه کړي دي. یو نوجوان پلار ورته وی د پلار نظر پر اخره کې کمونه وي بچي دا مخامخ تور تور څه شی دی؟ ای بابا دا کارغه دی. بیا داسې کتل ای بچي دا تور تور څه شی دی؟ کارغه دی کنه نه چې بیا ورته بچی دا مخامخ وي مازغه دې زیات دي مازغه راله خرمه ته مې وی چې کارغه دی ښه کارغه دی او څه کې په کارغه باندې تاسو کې سات په سات کارغه دا سړیو دا سړی کارغه دی. بابا حوصله والو فعل ماره نه ته زما دا کاپه لګراواله دا ډېری نو ډېری ولا راواغشتا نه پاغه کې لیکلي چې پپلانی سن کې پپلانی تاریخ باندې پپلانې ر زماز به او شو دا نومې دی. بیا پانه واړو له نو بیا وچی نن پلانې تاریخ دی
زما پلانې زوی د دونه مودې خبرې زده کړې دي او نن دې ما ته وایي چې مخامخ په دې دیوال باندې څه دي، نو زه ورته یم چې بچې دا کارغه نو بیا راته چې داجي دا څه دي، ما ورته د په شانتې اواز ورکوټې کړه ته مې چې بچې دا کارغه دی. نو 25 کرته دې بچی ما نه تپوس کړی او 25 کرته ما ښه په مینه جواب ورکړی چې دا کارغه دی. بچې وګوره تا ته ښکاري که نه، نظر مې کم دی خو په چشمو کې وینم چې دا ما لیکلي دي. تا 25 کرته ویلي دي چې دا څه دي، 25 ځله مې په مینه جواب درکړی دی، نن مې 4 ځله وې په 5م ځل راته چې مازغه دې خراب دي. هغه وخت کې ستا مازغه څنګه و؟ نو دا ماشومان په کوم انداز د مور پلار نه تپوس کوي او دا مور پلار په کوم انداز باندې جواب ورکوي. نو ماشوم دې ځان ته یاد کړي چې زه ورکوټ یم، ما ته مور پلار څومره نرمي را سره کړې ده، نن دا مور پلار د وړو په مثال دي زه به نرمي کوم. نوجوان خپل ځان ماشوموالی درنه ایر دی، خو دې وخت خپل بچی ته وګوره. ستا بچی چې تا سره لوبې کوي ته په کوم انداز هغه له جواب ورکوې، کم از کم پلار له په هغه انداز تم جواب ورکړه. پلار دې هم جمدی دی او زوی دې هم شته. زوی سره څنګه په نیازبینتوب لوبې کوې، د پلار سره هم لږ په نیازبینتوب خبرې وکړه، د پلار نیازبینتوب هم یوسه. خپل درته نه یادېږي چې ته ورکوټې تا به څه کوله، او خپل ماشوم ته وګوره چې ته خپل ماشوم څنګه لوبې او خوشحاله یې. نن د پلار هم دقه شانتې د ماشومانو په مثال دی، هغه هم ولوبوه هم خوشحاله که. دا خیال وکړه چې ته ورکوټې وې کما رب بیانی صغیره، خدای دې مور پلار زما تربیت کړو زه ورکوټې وم، نن راته خدای دوی واړه کړي دي. نو خدای وي اوف به م ورته نه وی. ماشوم کله کله جاړي نو څوک ماشوم ته د هغه د مزاج مطابق خبرې کوي. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کی یو سړی حاضر شو او شکایت کئی، وی زما پلار زما مال اخلی، مال رانا غشتی، زما پلار را اغوارا او تپوس دیو کا زما حق تے اغوارا. پیغمبر علیہ السلام و تیور شپلار دی رو غوارا. دغه وخت کې جبرائیل علیہ السلام تشریف راوړو، پیغمبر علیہ السلام ته وی د دې الک پلار چې راشي نو تپوس ته وکا چې هغه کم کلمات دي چې تا په خپل زړه کې ویلي دي خو ستا غوږونه هم لا نه دي اورېدلي، تا زړه کې ویلي دي او ستا غوږونه نه دي اورېدلي، یعنې تا په ژبه هم لا خوځولی نه ده خو زړه کې دي ویلي دي. د دې الک پلار را ورسېد، پیغمبر علیہ السلام تپوس وکړ، ورته وایي چې ستا زوی ستا شکایت کوي، ستا خوښه ده چې د دې زوی مال واخلي؟ نو هغه پلار یې عرض کوي، وی زما دې زوی نه تپوس وکړه چې د ده د ترور او د خپل ځان نه علاوه دا مال زه په کم ځای لګوم، که دنه زه مال والما نو یو د ده ترور ده او یو زه یمه، دې نه علاوه کم ځای لګوم. پیغمبر علیه السلام یې بس پوه شم، حقیقت راته معلوم شو، نور خبر ضرورت نشته، خو دا راته ووایه چې تا په دې خپل زړه کې یو څو کلمات ویلي دي تر اوسه ستا غوږونه اورېدلي نه دي، هغه راته واوروه. وی دا سړی وتی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر معامله کې الله پتا زمنګ ایمان او یقین مضبوطی، کما خبره چې چا اورېدلې نه ده نو د هغې م اطلاع الله درکړه، هیڅ چا هم نه ده اورېدلې، تعالی د هغې م الله خبر درکړه. دا معجزه وه. بیا عرض کوي
حقیقت دار چې ما یو څو اشعار په زړه کې جوړ کړي دي، نو زړه کې مې جوړ کړي دي، لا په خولې مې ویلي نه دي، زما غوږونه اورېدلي نه دي. پیغمبر علیه السلام ورته چې هغه اشعار ما ته واوروه. نو بیا دې صاحب شروع وکړله او هغه اشعار د پیغمبر علیه السلام مخکې وویل. غزوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما اجني عليك وتنهل. ما په بچپن کې تا ته غذا درکړې، خوراک مې درکړې دي، او د ځوانۍ نه رستو ستا ذمواري ما ټوله په خپل سره غشتې وه. ستا خوړل سکل زما د ګټې نه وو. اذا ليلة ضافتك بالسقم لم ابت لسقمك الا ساهرا اتململ. چې د شپې پتا سه بیماری براغللا، نو ستا د بیماری په وجه ټوله شپه به زه بیدار او بے قراره ومه. كأني انا المتروك دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تحمل. كأني انا المتروك دونك بالذي، لکه چې دا بیماری په ما باندې لګېدلې ده او پتا نه ده. فعیني تحملو، نو زما سترګو نه به اوښکې به دې سترګو مې اوښکې تویولې، ټوله شپه به مې درته ژړل. تخاف الردى نفسي عليك وأنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. زما زړه ستا په هلاکت باندې یریده، حال دا دی چې ما ته پته وه چې د مرګ دپاره ورځ مقرر ده، نه مخکې کېږي او نه رستو کېږي. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل. چې کله ستا عمر دی حتی ورسېده چې زما آرزو تمنا ستانه کېدله، د کوم زما آرزو تمنا و ځوان شولې. جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. نظما بدلا پسخته او پسخ کلامه دې راکړله، لکه چې ته په ما اوس احسان او انعام کې. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاقب يفعل. کاش چې د پلار ولې حق خو دې نه وي ادا کړی، خو د یو ښه ګاونډي حق خو دې راله ادا کړی وي. فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. کم از کم د یو ګاونډي په خیال دې راته کتلې وي، او زما په مال کې په ما خو دې شومتوب نه وی کړی، ما ته شوم پړق شولې. پیغمبر علیه السلام چې دا خبرې واورېدلې، وی دا زوی د ګریوانه ونیوه، وته انت ومالک لابیکا، ته او ستا د مال دا دې د پلار دی. نو مور پلار دې زړه ته درد رسېږي، او که آه وکړ نو د دې آه د لمبې نه بچ کېدل نشته دی. خدای دې څوک ازاری کوي نه. کم بنده چې ازاری شنو په دنیا کې خامخا بدل به خدای پاک اخلي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. هغه وخیات کا چې موږ واغشتله مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون الا الله، چې عبادت او بندگی به نه کوئ مگر صرف د الله به کوئ، بغیر د الله د بل چا عبادت او بندگی مه کوئ. وبالوالدین احسانا، او د خپل مور پلار سره ښېګړه او احسان کوئ، خدمت یې کوه. وذي القربى واليتامى والمساكين، او رشتہ دار سرم ښېګړه کوه. وذي القربى، ذي القربى رشتہ دار څوک دی؟ یا د مور خپل دی او یا د پلار خپل دی. په دنیا کې چې څومره خپل ولی ده، نو یا به د مور د طرف یا به د پلار د طرف نه. ها چې زلمی شو واده وکړي نو بیا به د سخرګنۍ پیدا شي، نو د سخر خواښې خپلوان به دې هم خپلوان شي.
والیتاما والمساکین او د یتیمانو مسکینانو سره هم ښېګړه کوا. یتیمان هغه چاته وي چې نابالغ وي او پلار یې مړ شي نو هغې ته یتیم وي. وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة او خلق سره ښې خبرې کوا. وقولوا للناس حسنا قولا ذا حسن، داسې خبرې کوه چې هغه خشته وي، نرم خبرې کوا، تندې مه ګونجي کوا، فراخ پرون تندې خبرې کوا. مخاطب کستا نیک دې هم او که بد دې هم، نیک عمل دې او که بد عمل دې هم، د ښه عقیدې دې او که د بد عقیدې دې هم، ښې خبرې ورسره کوه، نرمې خبرې کوه. د دین په معامله کې مداهنت مه کوه. موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الله فرعون ته لېږلي دي. فرعون د دنیا بدترین سړی و، د خدای دعوه یې کړې وه، بدمعاش و. الله پاک موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته وی د سره نرمې خبرې کوي، قولا له قولا لینا، د سره نرمې خبرې وکړي. اوس به د موجوده وخت وګورو. موجوده وخت کې چې کم نیکان خلق دي د قوم ته وعظ او نصیحت کوي، نو دا د موسی علیہ السلام د درجې دي؟ نه، دی د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام د درجې نه دی. او د ده چې کم مخاطب دی که ډیر خراب دی، نو د فرعون نه خو خراب نه دی، مسلمان دی ګناهګار. نو په موجوده وخت کې چې کم مخاطب دی هغه د فرعون نه خراب نه دی، بلکې خدي مسلمانان دي خو ګناهګار دي. او دا کم چې مخاطب دی دا واعظ دی، نو دی د موسی علیہ السلام د درجې نه دی، نو دی ولې په ستغه لهجه باندې خبرې کوي؟ پکار دي چې په نرمه طریقه خبرې وکړي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، او مز قائموي او زکات ادا کوي. دا وعده غشته شوی د بنی اسرائیلو نه. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ وګرځو اعراض مو کړه د خپل وعده او د قول او د اقرار نه. الا قلیلا منکم، مگر لږ غوندې کسان پر خپل قول او اقرار باندې کلک پاتې شو. وانتم معرضون، او تاسو اعراض کوونکي مخ اړوونکي د خدای د حکمونو نه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.